افغانستان څنګه وکولای شول په تیرو 2 لسیزو کې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي؟ دا پوښتنه داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان ډیر گاونډي هیوادونه د خپل اسعارو له سخت بې ثباتۍ ځوريږي او عین په ایران کې خلکو د ډالرو د بیل وړېدو لامل لاریونونه وکړل. موږ د دې موضوع لاملونه د مرکزی بانک له پخوانیو چارواکو، د مالیې وزارت له مسولینو او افغان اقتصادي کارپوهانو سره شریک کړي دي. په دې اړه پام وکړئ د یاسین رسولي ریپورت چې پښتو باندې شبنم خان راوړوي. که د افغاني ثبات په اړه پوښتو نو لږ بشاته وګورو. په 1984 ملمریز کال کې کله چې د افغاني نوي بانک نوټونه معرفي شول، یو امریکایي ډالر د 38 افغانیو په ارزښت تبادله کېده. له 10 کلونو وروسته په 1994 کال کې دا بیا 50 افغانیو ته ورسیده او په وروستیو ورځو کې د $1 ارزښت نږدې 60 افغانیو ته رسیدلی دی. که څه هم سیاسي غورځو پرځو سره د افغانستان ډیر بنسټونه په ثبات کې پاتې نشول، خو افغانۍ لا هغسې په ثبات کې پاتې ده. له ډیرو سره پوښتنه ده چې دا ثبات په کوم بنسټ ساتل شوی؟ د طالبانو حکومت کې د افغانستان بانک ویاند حسیب نوري BBC ته وویل چې هغه پولي تګلارې چې دوی پلي کړي افغانۍ له بې ثباتۍ ژغورلې ده. سخت تیر کال په پرتله د امریکایي ډالرو پر وړاندې 6.15% زیاتوالی ښیي چې دا د بازار د باور او د مرکزی بانک د پولي پالیسیو یا پولي سیاستونو د اغیزمنتیا او اغیزناکتیا څرګندونه کوي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مشر بهرام زدران وایي چې په ټول افغانستان کې د افغانیو دودیدل او په افغانیو راکړه ورکړه د سوداګرۍ پراختیا او له نړۍ سره د اړیکو ترڅنګ د افغانۍ د ارزښت د ثبات او لوړېدو له مهمو لاملونو دي. بلخو د افغان ملي بانک پخوانی رئیس عبدالعزیز بابکرخیل وایي چې د پرځېدلي افغان جمهوریت په دور کې هم ځینې ننګونې وي، خو د 90 میلادي لسیزې پرتله وضعیت ښه و. چالش‌های عمده در دوران جمهوریت وجود داشت. د جمهوریت په پیر کې هم لوی ننګونې وي، خو د 90 میلادي لسیزې پرتله حالت ښه و. د طالبانو په اوسنۍ دوره کې ډیر منظم او غوره څه رامنځته شوي، په ځانګړي ډول د دوی په پولیس سیاست کې، ځکه اوس پولیس سیاست د وړاندوینې وړ او با اعتباره دی. همدا لامل دی چې د دوی پولي تګلارې په بازار کې د افغانۍ په اړه مثبت هیلې پیدا کړې دي. که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه کله ناکله منفي و او چارواکو د خپل لاسته راوړنه بلله، خو د نړیوال بانک په څیر ځینې بنسټونه د حالت د خلکو د پیرلو ځواک د کموالي پایله بولي. ښاغلی بابکرخیل دا هم وایي چې په دغه وارداتي هیواد کې باثباته افغانۍ له دې سره مرسته کوي چې د نورو هیوادونو انفلاسیون افغانستان ته لاره وکړي او په دې توګه د هیواد د اقتصادي رکود مخه ونیول شي. ولی خب صادرات ما بیخی کم است. اوس خو زموږ صادرات بیخي کم دي او په مقابل کې واردات ډیر لرو. په داسې حال کې باثباته افغانۍ مرسته کوي چې د نورو هیوادونو انفلاسیون افغانستان ته راننوځي. زموږ پر وارداتي توکو د گاونډیو هیوادونو لوړ نرخونه اغیز نه کوي او په دې توګه د اقتصادي رکود مخه نیول کیږي. از رکود اقتصادي جلوگیری میکنه. دا ثبات په سوداګریزو اړیکو هم اغیز لري. هغه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي وویل له افغانستان سره د دوی سوداګریزه کچه د ټول اروپا له هیوادونو زیاته ده. میزان تجارتی که ما با افغانستان داریم له افغانستان سره زموږ د سوداګرۍ کچه نږدې د ټول اروپایي هیوادونو له مجموعې زیاته ده، نو موږ باید افغانستان ته پاملرنه ولرو. روان کال کې افغانستان ته د ایران صادرات له $3 میلیارډ اوښتي دي، په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیر وړاندې د دې راکړې ورکړې د کچې تر $10 میلیارډ پورې د رسیدو شونتیا هم ښودلې وه. ښایي کابل ګاونډیو سره د سوداګرۍ کچه د حالاتو په تناسب لوړه او ټیټه کړي، خو څه چې افغانۍ ته ټیکاو وربخي هغه ټینګې تګلارې دي چې دوامداره ساتل یې د طالبانو حکومت چارواکي خپل لومړیتوب یادوي.